انسان وغواړي د فتنو نه زور باندې بچ شم هیڅ وخت به دا د حالاتو متاثر کیږي نه. حکومتونه دي کله د ترقی په طرف روانېدل او کله د قشان د نقصان په طرف. سوره ال عمران کې الله عز وجل د احد شهیدانو تسلی په باره کې مسلمانانو ډېری تسلیانې ورکړي دي. د دې وجې نه او د دې وجې نه او د دې وجې نه او د دې وجې نه دا کار وشو. خو کله وایي چې تلک الایام د قشپې ورځې دي موږ نداولها بین الناس اړو راړو انسان به د حالاتو نه متاثر کیږي را. دا څنګه دین د اسلام دی او حق دین دی چې همیشه په ارزه کې مغلوب. دا څنګه رب العالمین دی چې مسلمانانو سره کومګونه نه کوي د دنیا په څلور کونج دنیا کې د دې خلکو ماتېدل او د دې خلکو ظاهري شکست او دا انسان په دې باندې د حالاتو نه متاثر کیږي نه، بلکې کې دې چې په دې کې مسلمانانو خیر وي. لکه رب العالمین په دې باندې تشریح کړي ويتخذ منکم شهدا. دا کار مې څه کوي چې رب العالمین تاسو نه شهیدان ونیسي. لکه د حمزه شهادت راغی، د مصعب بن عمر شهادت راغی، کنن د څه درجه راغلی وی لکه تیر کال چې په بدر کې رااله نو بیا خدا شهیدان په لاس باندې راتلل. او دا رب العالمین د خوانه یو لوی پرزونه د پر انسانانو باندې. نو حاصل انسان چې د فتنو بچ کېدل وغواړي هغه به داسې وایي چې زه به د حالاتو نه متاثره کېږم نه. هر حالات که د تکلیف حال راغی که د نعمت حال راغی په ټولو کې د رب العالمین د امر امتثال، یو ځای کې د نعمت شکریا او بل ځای کې د مصیبت په وخت کې د انا لله و انا الیه راجعون کلمه تلفظ کول.